ستاسو په درون استقبال کې ملي مشر منظور پښتون ته دعوت ورکوم چې هغه دلته راشي او تاسو ته خپل وکړي. نور پښتون بهادر پښتون، نور پښتون بهادر پښتون. راویشتي پښتانه کړل صدقه بیره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هرنائی دیر دروندا او دیر محترم اولستا دزرا دتلا سلام قوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو راغلی یې څه نام چني دا تمګر چې زمونږ د انتظامیه ولا هم چني تاسو یې ځانه دا صحیح دی غواړم تماچډا محترمو دلته په سټیج باندې وګد بیس ورشو د هرنائی په مسلو باندې یو خبره خو چې بیخي کلیر کو چې دا مسلې دا ستونزې دا یوازې دا چې کوم انتظام چلوونکي ملګري دي ټول شور دی جوړ کړی دی. نور ولس الحمدلله ډېر ټیک ټاک نه صحیح شور نه کوي. محترمو دا ستونزې د منتظمین کوي شو دا کس کېنه ولا څوک انتظام کوي دا ملګری د انتظامیه بیچ چې اچوله دا کېنه وای دا کسان ټول چې نه یار څه شروع کړي. محترمو دا ستونزې یوازې د هرنائی نه دي. زه هره ورځ د پښتنو یو نه یو سیمه ته ځم او هر ځای کې پښتانه غم ځپلي دي، په ځمکو یې قبضې دي، په وسایلو یې قبضې دي. د کرنل او د جرنل بدماشي دي او د جاسوسانو خبرې دي، دماکې دي، بدامني دي، بتاخوري دي. دا د پښتنو د ټولو سیمو دغه حال دی. خو نن خبره لږ د هرنائی په دې مسلو باندې کوو. یقینا دا جلسه د هغو یوویشتو ټرکونو په سوځلو او دلته د شهیدانو په کېدلو نه پس اعلان شوې ده چې د دې خاورې د خلکو روزګار د خلکو کاروبار ته اور اچېدلو په کروڑونو اربونو روپۍ د دوی ضایع کوي. د دې نه پس حافظ شاه راغلی و کوارډینیټر چې کوم دی چې دلته خامخا په هرنائی کې که پی ټي ایم یو ځل مزاحمت کوي نو د هرنائی ولس ته ضرورت دی چې دلته زموږ نمایندګي وشي، مزاحمت وشي. ما ورته وویل چې د صوبایي تنظیم او مرکزي ملګرو سره مشوره وکړه، موږ به حاضر وو، موږ په هغه نتیجه کې راغللو. محترمو دلته که د دغې وطن مسلې ګورې تر ټولو غټه مسله دلته د بدامنۍ ده او د بتاخورۍ ده. بته څوک اخلي؟ محترمو هرنائی له هرې خوا چې موږ راغلو دلته د فوجي او اف سی چیک پوسټونه وو، کیلې وې او هر اړخ ته دوی نیولی وو. زه نه پوهېږم چې په هرنائی کې به
لس کسان هم دلته یو ډاټسن د اصلي سره یو څوک عام خلک وګرځي د دوی د اجازت نه بغیر نه امکان لري په دې حالاتو کې خو دوی بیا هم دلته د سکیورټي په نامه باندې ایکسټرا ټیکس هم اخلي. محترمو دوی 230 روپۍ په یو ټن باندې د امن د سکیورټي ټیکس اخلي. دا دای چې کومه تنخواه اخلي دا د څه شي اخلي؟ ته چې د امن دپاره نوی ټیکس اخلي نو د تنخواه د سرکار نه د څه شي دپاره ده؟ تا د تنخواه اول نه د سکیورټي دپاره ده. چیرې هم دا نشي کېدلی چې د سکیورټي دپاره نوې بتې جاري شي. دا چې کوم څه ته دوی ټیکس وایي دا ټیکس نه دی، دا ډېره ښکاره بته ده، دا بتاخوري ده، دا د کرنل او د جرنیل جیب ته پیسې روانې دي هغه ته ځي. د دې نه علاوه او په دې باندې صوبایي اسمبلۍ دا فیصله هم وکړله چې دا ټیکس ته دوی نه اخلي، دوی هغه نه مني ورسره. محترمو دلته 800 روپۍ دوی په ټن باندې د سرکار د ټیکس په نامه یوازې اخلي چې په هغه کې دا ټول د صوبې بجټ دی خو په هغه کې 1.5 صوبه ته ورکول کېږي. 702 دا مرکز ته اسلام آباد ته د پاکستان مایننګ ډیولپمنٹ کارپوریشن په نامه باندې هلته اخیستل کېږي. محترمو په دې هر څه کې دننه یو بل د یو فون نمبر نه د ټیک دا د پهلې ولته کالونه راکېږي چې ته موږ ته پیسې راکوه او د یو فون نمبر نه ورته راکېږي او په جنا روډ کویټه باندې د بینک اکاونټونه دي په هغه کې جمع کېږي. دا چې ایکسټرا پیسې د امن په نامه اخلي دا بیا هم نه یې هغه اکاونټ بند کړی دی نه یې هغه نمبر بند کړي دي چې کوم نمبر نه دا کارونه کېږي. نو زه دا ټولې مسلې بیانوم بیا نتیجه درته ښکلوم چې دا ولې داسې کېږي. محترمو دلته یو فون او زوم نورې ټاورې دي دا ته وایي چې دا به موږ هله فعال کوو چې کله دلته د کاروباري خلک ماته پیسې راکړي په دې باندې بېلې پیسې درنه اخلي. محترمو دوی وایي چې موږ امن راولو او امن چېرته راولي؟ زمونږ په کورونو د پاسه ډرون کیمرې ګرځوي. سړیا ترهاګر بتاخور دا ستا په کیلو کې ناست دی زمونږ په کورو کې نه دي ناست. دلته زمونږ په کورو کې نه دي ناست چې ته دلته ډرون کیمرې ګرځوې. د ډرون کیمرې یوازې د اولسونو د پردې او د دیوارو د چاردیوارۍ د خیال نه ساتلو دپاره دي، نور دلته یعنې هر څه دي. محترمو په دې هر ناحیې کې 1.5 کسان په دې څو کالونو کې څوک په کان کې دننه څوک بهر ته څوک د خلقداد په شکل کې دا شهیدان شوي دي. دا چې کومې ایکسټرا پیسې اخلي نو د دغې دلته هم څه جواز نه جوړېږي چې دوی هیڅ سکیورټي خلکو ته نه ده ورکړې. دلته یعنې خلکو ته د خلکو ټرکونه سوځل کېږي په هغه کې هم دوی هېڅ تحفظ نه دی ورکړی. دلته AFC فوج و د هر ناحیې خلکو دا هېڅکله سکیورټي ته نه دی راغلی، دا تحفظ ته نه دی راغلی، دا دلته کاروبار ته راغلی دی، دا تجارت ته راغلی دی. دا ستاسو په کویلې کاروبار کوي، ستاسو په دې وطن کاروبار کوي. ښه جیبونه پکې ماړه دي چې یو افسر راځي غریب وي خو چې د هرنایي نه ځي بیا عربپتي جوړ شوی وي ستا د وطن په غرونو دا پیسې جوړوي. خو زه یو ګیله لږ دلته د کویلې چې کوم یعنې ټیکاداران دي د لیز مالکان دي د هغو نه هم دا ګیله لرمه چې و د دې وطن یو محترم کس یې ته خپلې فیصلې هم په کارنل کوې، ټولې خبرې هم د کارنل سره کوې، ظلم زیاتی درته کېږي هم ته مخ ته خاموش ناست یې. راشه نن د دې ځای نه اعلان درته کومه پرېکړه وکړه یوه کلکه په اول سر کې بیا PTM در سره ودرېږي، دا ولس بیا در سره ودرېږي. او که ته پرېکړه وکړه مونږ د سپورټ کوو، که دا نشې کولی مونږ غږ وکړه مونږ پرېکړه کوو، ته صرف را سره ودرېږه. بیا یې ګورو
بیا مونږ ته پرېږده چې څوک دلته ټرک ته ور واچوي بیا مونږ ته پرېږده چې دلته څوک په کاروبارونو کې بسې اخیستی شي خو ته یو ځل کې خو نه دا دغې وطن ته د دغې نه لوی لوی فسادونه راځي لوی لوی ینګه راځي خلک داد یې شهید کو نن یې هم مورکۍ ژاړي د تحقیقاتي کمیټي جوړه شوله دغې ضلعي انتظامیه جوړه کړه هغې ریپورټ جوړ شو نن یې هم نه مني یو شپېته کسان دلته ووژل شول شهیدان شول یو تحقیقات نشته دی محترمو په دې شان باندې که ته ګورې دلته ټوټل تقریبا یعنې سیول انتظامیه مغلوبه ده دلته ټوټل فوج پې حاوي دی د کرنلانو لاندې فیصلې دي هیڅ شی نشته دی د ده بدماشي ده د ده کاروبار دی د ده روزګار دی هغه ته ښه تحفظ حاصل دی نور د دغې خاورې نه وسایل وړي چې کوم وسایل کې ده ته ګټه وي هغه به محفوظ وي چې په کوم وسایل کې تا ته ګټه راسېږي هغه به غیر محفوظ وي زه یې مثال درکوم د نارت وزیرستان کاپر د بویا محمد خیل نه 3 کاله کېږي چې د پاکستان فوج وړي عام خلکو ته هېڅ روزګار پکې نشته دی په چین یې خرڅ کړی دی هغه نارت وزیرستان چې هره ورځ ټارګېټ کلینګ پکې کېږي هره ورځ د هغې وطن وګړي حلالېږي هره ورځ راکټې دي هره ورځ بمونه دي یو مثال راکوي چې د هغې کاپر ګاډي روان وي په هغه باندې چا تش فایرینګ کړی نشته دی په دې خاوره باندې یو کاروبار لګیا دی و محترمو ویې خوړلو ویې ځورولو پښتانه د یو بل په حال نه دي خبر تاسو وګورئ دلته په لاهور کې یې د پوځي کینټ کې دننه د یو کور کمانډر کور 2 پلیټونه چا مات کړي وو ټوله میډیا پې لګیا وه ټول پاکستان لګیا وو دا جرنلان لګیا وو لویې لویې سزاګانې هم اړولې خو په خیبر کې د خدای کور خلکو ړنګه دماکې پکې وکړې نه میډیا وه نه جرنل وه نه بل څوک وو دا هغه ملک دی چې د خدای په کور نه زیات دلته د کور کمانډر کورونه یې مقدس جوړ کړي دي د کرنلانو کورونه یې مقدس جوړ کړي دي په دا کې نه ستا د وینې خیال ساتي نه ستا د عزت خیال ساتي دا نه د مذهب خیال ساتي دا نه د پښتو خیال ساتي دا نه د آیین خیال ساتي نه یوه ورځ آیین منلی دی نه یوه ورځ مذهب باندې دوی عمل دلته چې تقدس ورته یعنې لرلی دی نه یې ستا پښتو منلی دی دا کلکه بدماشي مني د بدماشانو علاج څه دی په هغه مو پوه وو خو محترمو یوه خبره به سره کوو زه نن لږ د پي ټي ایم کردار اوس راخلم بیا به د دغې وطن مسلې تاسو خپلې ووینئ چې حل یې څنګه په پي ټي ایم کې راوتلی شي پی ټی ایم جوړ شو پی ټی ایم اول کار دا کولو چې د خپل قام یو فکر جوړ کړي د خپل قام نمایندګي وکړي د خپل قام ته د مزاحمت ورکړي خپل قام اتحاد جوړ کړي په مسایل یې پوه کړي او په وسایل یې پوه کړي چې کله پی ټی ایم د حق ناره پورته کړله بیا محترمو دغې پاکستان میډیا په پی ټي ایم بند کړه چې د دوی خبره څوک وناروي چې دوی محدود شي محترمو په میډیا کې یې د پی ټي ایم خلاف لوی لوی خلک کېنول او پی ټي ایم ته یې د غدارو د کافر نه ویل چې خیر دی زموږ خبره خو څوک نه رسوي خو که دوی خپل هم اولسونو ته ورتلل چې هلته دوی بدنام وي او اولسونه دا د حق خبره وانروي بیا یې پوره حکومتونه راپسې لګیا کړل بیا یې د پاکستان زنده‌باد مومنټ په نامه باندې تنظیمونه راپسې لګیا کړل بیا یې سیاسي پارټۍ راپسې لګیا کړې د خان ملک نه واخله تر جرنیل پره بیا په عدالتونو کې اف آی آرونه وو بیا د پولیس چپې وې ټوله ځمکه یې پي ټي ایم ته سر اور کړله چې دا به خپل پیغام نه رسوي 15 کاله ووتل و سپینګیریو ځنې ومو ګټله هغه ناره هغه پیغام چې د په پښتنو کې نه برداشت کوو په لاهور کې هم غږېږي د جي ایس ټي مخ ته هم غږېږي
عامه په سیندیانو هم ومنلو عامه په پنجابیانو هم ومنلو هغه نارې اوس هر څوک کوي چې کومې پی ټي ایم کولې ولې چې د پی ټي ایم سره ستاسو کومک و ستاسو ملګرتیا وه په چوک په دغو ملګرو هغه خبره کوله چې جلسه به راغله موږ به هغه خبره کوله کنفرنس به مو په هغه خبره کولو موږ چې یو ځل د خپل بیان یې د کام سره واده وکړه نو محترمو موږ کور نه کېناستلو موږ راووتلو شپه ورځ مو یوه کړه د الله په فضل سره د دغو سپین ږیریو په دعاګانو سره د خویندې میندې په دعاګانو سره او د دغې غیرتي ځوانانو په وجه دا پیغام ورسېده دوی موږ بدنامولو چې ته غدار او کافر یې زموږ عزت یې کمولو خو دوی ته مو هغه لوبې ور وکړلې چې پخوا یې چې د کیپټن کوم قدر و هغه د اوس آرمي چیف همیشه پاتې هغه د پی ټي ایم دومه خبره دا وه چې پی ټي ایم به ملي اتحاد جوړوي ولې چې دلته ملت تقسیم دی څوک د قبیلو په نامه تقسیم دي څوک د علاقو په نامه تقسیم دي څوک د پارټو په نامه تقسیم دي ورور که د خپلې پارټۍ بده ورځ یې لیدله بیا غیرت هم کوي بیا هر غیرتي کار ته تیار دی خو که بل پښتون په بل ګوند کې دی هیڅ کار نه پې لري که خپله قبیله علاقه کې مسله وه بیا ټول راوځي خو که په بله علاقه کې پښتانه ته مسله وه بیا کار نه پې لري خلکو خپل غیرت خلکو خپل ننګ خلکو خپل قامي احساس محدود کړی دی پی ټي ایم راغی او پی ټي ایم په دې باندې کار وکړو چې دلته د قبیلو علاقو د پارټو خبره نه د یو وطن د یو قام خبره به کېږي او پی ټي ایم ثابته کړله درته ښایم یې پی ټي ایم که په سواب کې مسله راتلله د سواب د خلکو سره ولاړ و او پی ټي ایم که په باجوړ کې راتلله که په افریدیانو مسله راتلله که په شینوارو راتلله که په وزیرو مسلو وه که تر کویټه تر چمنه پره په کومه قبیله په کومه علاقه مسله راتلله یو ځای راته وښایي چې پی ټي ایم ځینې صاحب ته شوی وي پی ټي ایم په اول صف کې ورته درېدو چې دا د کام خبره ده دا د علاقې او د قبیلې خبره نه ده محترمو هر تنظیم چې ګورې څه نه څه قبیلوي رنګ وي پکې پی ټي ایم راته وښیه په دې کې هېڅ قبیلوي رنګ نشته دی سوچه د پښتنو خبره درته کوي نه په دې بنیادونو هغه څه تقسیم راولي نه یې کوي محترمو دلته د پارټو په نامه باندې هم خلک تقسیم دي که په دیر کې یو پښتون ویشته و د پی ټي آی و اول په هسپتال کې پی ټي ایم ورته ولاړ و چې زه در سره ولاړ یم چې کله یې د ایم پي مشران په پېښور کې د بلور خاندان ویشتل په اول صف کې موږ ورته ولاړ وو چې کومه فیصله کوي اول صف کې به موږ وو که دلته د جمعیت علما اسلام قاري سمیع الدین ویشته موږ ورته ولاړ وو چې څه کول دي که د جماعت اسلامي یې اسد ویشتلو په مرلي کې په کور یې موږ ناست وو او داسې که عثمان لالا شهیده ده موږ دغه په سټیج ورته وویل چې په هر صف کې درته ولاړ یو دا مو نه کتل چې تاسو د کومې علاقې یې د کومې قبیلې یې د کومې پارټۍ یې په عمل کې مو د یو قام خبره وکړه د یو ملت خبره مو وکړه او بیا تر نن ورځې پورې په هغه عمل کوو او هېڅکله موږ په دې کې بله خبره نه منو یو بل تقسیم یې راوستی دی ځینې وایي چې دا مذهبي طبقه ده ځینې وایي دا قوم پرست دي ځینې وایي چې دا ملک دی د وطن خلک دي ورور په یو نام به ما نه تقسیموې مذهب مې هم خپل دی کام مې هم خپل دی وطن مې هم خپل دی دلته یوازې خبرې نشته دی دا ټول به په یو ځای ورته ولاړ و دې ته دا ټول کام زموږ پہچان دی وطن مو د اوسېدلو ځای دی مذهب مو د دنیا د آخرت مهرونه دي په دې کې اختلاف چېرته دی چې موږ به په دې نامه باندې د یو بل سره نفرتونه ساتو ضدونه بل ساتو او سره نږدې کېږو به نه په دې کوم نامه باندې هم چې دا کام تقسیمیږي دا دلته و دشمن ته د دغو خلکو د وهلو د لوټلو او د مسایلو او د وسایلو د خوړلو سبب ګرځېږي کام ورته کمزوری کېږي محترمو پی ټي ایم د قامي نمایندګۍ خبره وکړه دا هغه ځوانانو ته به دا پښتنو ته به دا سپین ږیري به چې پنجاب ته یو هوټل کې کمره هم نیوله خلکو به د دهشتګرد په نظر ورته کتل په لاهور کې به خلکو د دهشتګرد په نظر ورته کتل په اسلام آباد کې به د دهشتګرد په نظر ورته کتل و ماشومانو په خلاصې تڼاره لویږي تاسو ته به بیا څوک دهشتګرد نه ووایي
چا چې پښتنو ته دهشتګرد ویلي وو هغه مو دهشتګرد ورته وهم ویل او ثابت مو هم کړل او په ټوله دنیا کې نن هغه د دهشتګرد په نامه یادېږي دا د دې قام حق وو دا د ملت حق وو چې د دوی نمائندګي وشي ها دا نمائندګي دا اتحاد دا د وسایلو په هکله چې کوم پی ټي ایم دلته یو شعور خور کا یو پوهه خوره کړه سپک کالول د وسایلو په ټکي څوک نه پیدل نن بچای پښتون د وسایلو په قدر هم پوه دی د وسایلو په قیمت هم پوه ده د خپل غرونو قدر پیژندي د خپل خاورې قدر پیژندي سپک کالول وګورئ د وزیرستان په مسله په قسم سره وایي تاسو څو کسان خبر وئ نه وایي خبر هلته د سوات په مسله څوک خبر وي ستاسو په مسله څو کسان په پېښور کې خبر وي نن یې راواخله شپږ کاله محنت مو وکړو کلي کلي ته لاړلو او د دې وطن غم یو بل سره مو شریک او دوی مو په دې غم کې سره یو کړل نو پی ټي ایم د خپل کام اتحاد دپاره په مسایلو وسایلو باندې د یو شعور دپاره د خپل کام د نمایندګۍ دپاره او د مزاحمت دپاره تیارولو مزاحمت موږ په خپلو اعمالو ورته وښودلو که د به ګیټ بند کولو موږ به پرې ورغللو ځنې خلاص به مو کوو که د به دلته مړي کول موږ به په مزاحمت کې خلاف را پاڅېدلو دغه کام ته یې مزاحمت هم ښودلو خپل مسایل یې هم ښودلو وسایل یې هم ښودلو اتحاد یې هم ښودلو او د دغې وطن نمایندګي هم کوله ها البته دا نمایندګي په اسانه نه وه 21 ملګرو مې 21 د څنګ ملګرو وینې مې پرې تویې شوي دي د دغې تحریک د ملګرو شهیدان شول په دې پورې زخمیان شول په دې پورې جیلونه مو وخوړل نن هم د فوج په ولکه کې عبدالرحمن ناستی هېڅ عدالت نشته دی ګیلمان ناستی هلته زکیم ناستی جلال ناستی نن د جیکب آباد ګرمي په دنیا کې مشهوره ده ستا د تحریک نورالله ترین سره د لسو ملګرو د جیکب آباد په اتورو کوټو کې ناست دي یو خبر ما هم ورکړی دی یو خبر دوی هم راکړی دی ما دا خبر ورته واستوه چې د وطن د کونډو رنډو د یتیمانو د ځوانانو د سپین ږیرو نمایندګي حق دی د دې حق دپاره د قربانۍ وخت راغلی دی وایي کوي په دې جلونو کې قرباني که په ما راتلله دا قرباني زه ورکوم که په بل ملګري راتلله دا قرباني به هغه ورکوي موږ نه د قربانۍ نه پر شا کېږو دا زموږ د وطن د هر وګړي حق دی چې موږ د دوی دپاره کار وکړو د پښتانه هغه جامه چې دوی داغداره کړې وه پی ټي ایم شهیدانو په خپلو وینو وینځلې ده نن د پښتنو دغه کپړه د دهشتګرد او د بل په نامه نه ده داغداره محترمو د دې هر څه حل دا دی چې دا کام منظم کې دا کام تنګ دی دا انتهایی ځورېدلی دی چاته په چیک پوسټ کنځلې شوي دي د چا یې ورور شهید کو د چا ملګری د دې دنیا لاړو د چا ملګري ورک دي میندې او پلارونه ژاړي زامن یې ورک دي د چا د خاورې وسایل ځوانان په رڼو سترګو ګرځي چې انتهایي کمزوری خلک یې رانوړي دا غمځپلی خلک دی دا ګړدو والی خلک دی محترمو د دغو دا ټول قربانو ته هم تیار دي دا خلک خو البته ټول ویني چې که نن زه پرې ورمنډه کړم که نن زه پرې ورشم سبا به د بلې علاقې نه دی ځواکونه راولي ما به پرې بېعزته کړي سپینګیري به مې پرې بېعزته کړي ماشومان به مې پرې وژړوي اوس یې علاج یو دی علاج یې دا دی چې پی ټي ایم فیصله کړې ده پی ټي ایم پرېکړه کړې ده چې موږ خپل پیغام کام ته ورسولو اوس د پیغام نه پاس 3 سیشنونه دي 2 سیشنو شروع کېږي اول د پیغامو 2 سیشن د کام منظم کول دي د سوات نه تر چمنه پره جماعت په جماعت باندې موږ هلته تنظیم جوړوو د هر جماعت په مشر وټاکو چې په دې کلي کې پلانکی د پی ټي ایم مشر دی د هرې علاقې مشران چې سره جمع کړو علاقایي کمیټي به جوړه شي د هغې به مشر وټاکو علاقایي مشران به سره جمع کړو د هغې به تحصیل کمیټي جوړه شي هغې به یو مشر وټاکو د تحصیلونو به په ضلع شي ضلع به مرکز شي د سوات نه تر چمنه پره به یو جال جوړوو یو نیټورک به جوړوو دا جال چې کله جوړ شي داسې له پسې راکش کړو او خپې به ووځي د دغې خاورې نه چې تر څو تا ټول وطن ورته منظم کړی نه وي ټول وطن دې ورته باشعوره طور باندې منظم کړی نه وي تر هغې پره ته خپل وطن نشي ګټلی یوه جلسه به وکړې 2 میاشتې به حالات کنټرول شي 3مه میاشت دا انتهایی ډرامې باز دی دا انتهایی مکار دی دا منافق دی د دېږي
سل مخونه دي دغه مختلف طرزونه زده دي د دوکې دومره تجربه ده د کپلونو یې تجربه ده د غونډاګردۍ تجربه ده د باتاخورۍ تجربه ده شکلونه به درته مختلف دي تا به وهي خو که کله تا دا خاوره کې یو منظم شکل جوړ کوه ورځ مو سره وښودله چې په پلانکې ورځ په پلانکي ټایم باندې د سوات نه در چمنه په هر کلي کې پرې ورتګ دی بیا به دلته د سرونو شمار نه وي بیا به د ده شمار وي چې څومره مو د خاورې وغورځوو نو محترمو چې کله منظم شي بیا به مزاحمت کوو د مزاحمت ډېر شکلونه دي نن په تفصیل خبره نه پرې کوم مزاحمت چې کله موږ سره برابر شو موږ داسې نه ده چې داسې پی ټي ایم ملګري انتهایي پیاوړي خلک دي غیرتي خلک دي بیا به دنیا ته غیرت وښیو خو البته موږ یوازې خپلې جذبې نه پرې سړوو موږ جذبې نه پرې یخوو موږ مکمل دا کام ګټو په ترتیب سره ګټو په ترکیب سره ګټو ځلې پلینینګ ورته کوو په عقل سره منصوبې جوړوو زموږ دشمن به هم منصوبې جوړوي خو په بدل کې به موږ هم منصوبې جوړوو دوی وعدې به راسره کوئ یو وعده به دا کوئ چې د دې تنظیم په هر کلي هر جومات کې دا ملګري به تنظیم جوړوئ دا مو وعده ده ځینې خلکو لاسونه نه دي پورته دا سپیکر وکړئ وعده مو ده چې تنظیم به په هر کلي جوړوو او زما دا وعده ده چې د سوات نه د چمنه پره به یو مضبوط جال ورته جوړوو چې پکې ډېر یې کړو ډېر یې وخورده وطن ډېر یې ذلیل کړو ډېر جبر یې وکړو انشاءالله ورځې یې لانډې دي دته اوس داسې خلکو ویل چې په تشو خبرو څه کېږي ما ویل دا د نمرود ماش چې غرق کړی و د یو وړوکي شي نه غرق شو دی به هم د دغې وړوکې نرۍ نسي نو محترمو نن هم په باجوړ کې دماکه شوې ده البته یو وعده ده تنظیم به یو وعده به دا کوئ که نور د واړه واړه فکرونو متنونه تقسیموئ څوک چې د کام د تقسیم خبره درته کي ځنې چغېږه چې ورور نه مې دي دا خبرې په کار وطن مو په غرق په دې شي دا ملي فکر به لرئ د سوات مسلو ته به خپله مسله وایئ د باجوړ وینې ته به ځان وینې وایئ د کویټ او د چمن مسلو ته به خپلو ستونزې وایئ دا ملت رایو کوي هر څوک راځي او تقسیموي مو هر څوک راځي ځان نه یو بېل شی جوړ کړي موږ تقسیم کړي کام حیران دی کام قربانۍ ته تیار دی کام به په ځان پرې چې کټه هم وتړي خو اعتماد یې نه کوي هر چا دلته تقسیم کړی او خوړلی دی پی ټي ایم په قرآن وعده در سره کوي چې تا به خپل قرآن ته رسوي په تا به ځانونه نه رسوي په تا ځان نه جوړوي ځکه موږ د غیر پارلماني لار هم خوښه کړله چې و پاکستانه د یوه کرسۍ ده بالکل یې نه کوم زه خپل کام کوم زه خپل وطن کوم د دنیا زر پارلمنټ د دنیا یو زر پارلمنټونو کې دومره طاقت نشته لکه ستاسو په اتحاد کې چې کوم طاقت دی لکه ستاسو په اتفاق کې چې کوم طاقت دی د دنیا د ټولو قوتونو دا ته خپل دلته چې اتحاد وکړې جوړېږي اتحاد هسې په ټوکو نه کېږي د یو تنظیم سره به ودرېږو لږ به زړه لویه وو لږ به د یارې او د طرحې نه وځو نه دې پرېږدي که یارېږي که نه یارېږي هغه دې نه معاف کوي که شکونه کوې که نه کوې هغه دې نه معاف کوي ډېر خلک د شکونو ژبې هم وایي زه وایم کاشکې چې زما کام په ما دومره یقین وایي لکه څنګه چې د دښمن یقین دی چې دا زما نه شي کېدلی محترمو دا تحریک ستاسو تحریک دی یقینا هرنایي ښار یو نیم لاک آبادي ده په دوی نه چیک پوسټونه پکې ډېر دي په دوی نه کیلې پکې ډېرې دي خو په یو نیم لاک کې دومره خلک راغونډول دا ممکنه نه ده خو د دغو خلکو ولې راغلي دي دلته دوی ته څوک وعدې کوي چې تا ټرانسفارمر درکوم دلته څه د روډ وعده ده دلته د نوکرۍ وعده ده کومه هیله ده یو هیله نشته دا خلک د خپل وطن په ننګ او غیرت راغلي دي دا د خپل وطن ننګ او غیرت احساس دی وطن په بلډینګونو نه جوړېږي که په بلډینګونو جوړېدلی په کابل کې بلډینګونه کم دي په پېښور کې بلډینګونه کم دي په کویټه کې بلډینګونه کم دي وطن د کام په جوړېدلو جوړېږي چې کام یو وجود لري ستا دښمن یو منظم وجود لري که ته هغه ته شکست ورکول غواړې ته به یو لوی کامي وجود جوړوې د یو لوی کامي وجود نه بغیر ستا
هیڅ علاج نشته د دغو مسایلو او لوی کامي وجود ته موږ دلته تاسو ته ولاړ یو راشه چې جوړ یو دا ورځې دي دا موقع ده نه به یې ضایع کوو او زه د پي ټي ایم ځوانانو ته یوه خبره کوم که تا ته دا اندازه ولګېدله چې زه د خپل کام زه د خپل وطن تقدیر بدلولو ته راچک شوی یم ته به یو منټ هم غفلت ونه کړې ته به یو منټ سستي هم ونه کړې تا ته اندازه نشته چې څومره لوی تاریخ ستا په اوږو جوړېدونکی دی دا اوږې که کمزور یې وې سستي او غفلت یې کولو بیا به نه وچلېږي پرون خبر شوم چې حافظ شاه ته کور ته دمکې ورکېدلې حافظ شاه زموږ کوارډینیټر خو حافظ شاه ورته ویلي چې کور ته دمکې نه کور ته چې دماکې هم راوشي زه به په دې خاوره لوېږم قربانۍ ته به ځانونه تیروو که په لسو کسانو قرباني کېدلی زه او لس ملګري به وروتلي وای تاسو به مو نه وای داسامت درکړی خو د کام خبرې په ټول کام حل کېږي محترمو زما د خبرو مقصد دا دی تر څو چې خپلواکه شوی نه وې تر هغې به د دغې پردي واک لاندې ذلیل وې او خوار به وې وطن د خپل دی واک د بل دی څومره واک لرئ په دې غرونه څومره واک لرئ په خپلو وسایلو د ژبې د کوم حال دی د وطن د کوم حال دی و پښتونه ویښ شه ویښ شه دومره یې مړ کړی ته خو وایې چې خدای به وشرمېږي بې شرمه دی نور دې وژني نور دې تباه کوي نور دې غر کوي و پښتونه راویښ شه راویښ شه د هر سټیج نه په قرآن شریف قسم درته کوم چې نه به ستا په حواله موږ ټیټ شو نه به دوکه شو نه به خرڅ شو نه به ټیټ شو نن په باجوړ کې وایي بیا دمکه شوې ده ملګري چیټ راولږلو چې په درجنو خلک شهیدان شوي دي او شپېته نه زیات زخمیان دي دا مو د پښتنو وینه ده اوس به دوه ورځې کیسه وي بیا به نه وي حل یې بیا وایم په یارې طرح نه کېږي وطن په پکوړو سموسو په دوسو نه ګټېږي وطن مو ډېر مو د پردو په دفترو کې ټیټې سترګې ونیولې ډېر مو د پردو په دفترو کې پردي چایونه په ټیټو سترګې وڅښل ته دوه ورځې په غیرت را سره ودرېږه چې په ټیټې سترګې د دای مخ ته ودرېږي ستا یو تاریخ ته هغه تاریخ نه لري محترمو بس یوه وعده ده چې څومره ژوند دی په خپله خاوره ښه په جرأت او په غیرت یې کوو که چا کومه هم توره کوله سره د ایټم بمه د راځي سره ګورو به ډېره مننه خوشحال اوسئ خدای مو تل آباد لره نه زما د آخري راتګ دی نه ستاسو د پي ټي ایم د آخري غونډه ده